محشر چې کوم د حساب کتاب میدان دی هغه کې به تله لګي د انصاف او زمونږ ګناهونه او نیکۍ به پې تللي کېږي. اس شک و شبهه پکې نشته. د الله د قرآن وینا ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک و احادیثو خبره. هغه تله که د چا د نیکي درنه شوه نو جنت ته به ځي، او که نیکي سپکه شو ګناهونه یې درانه شو دوزخ ته به ځي، او که چرته برابر شو نیکي او بدي نو بیا د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای د اعراف ورته وایي. سموده به په هغې اعراف کې وي او بیا د هغې نه پس به جنت ته ځي. دا الله پاک یو نظام جوړ کړی دی. دنیا د امتحان ځای دی. اوس دا تله به ډکول غواړي. که دا تله ډکه نه شوه په نیکو باندې او په ګناهونو ډکه شوه نو د الله د قانون مطابق بیا جنت ته تلل نشته، ځي به خو وروستو به ځي چې مسلمان یې. لاول به دوزخ ته ځي او په دوزخ کې به غوټې وی چې ګناهونه ته د دوزخ په اور اورجېږي او ختم شي، د هغې نه پس به جنت ته ځي. نو الله مهربانه دی په خپلو بندګانو او رسول الله مبارکم په خپل امت رحم کوونکی دی. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو بعضې داسې الفاظ مونږ ته ښوولي دي چې هغه مونږ ووایو زمونږ تله به پرې ډکه شي او نیکي به هم درنه شي او ګناه به سپکه شي. هغه الفاظ دا دي چې دا ما کوم حدیث ته تولسته حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمای وی حضور پاک او فرمایل چې دوه خبرې دي، یعنی دې کې یو اشاره ده ګوره ډېرې زیاتې نه دي، ډېرې مختصرې دي. زم تاسو ته مثلا نو ملکه سړی پې نه ستړی کېږي، مختصرې خبرې دي. دقه رنګې حضور پاک فرمایي ګورې دوه خبرې دي او ډېرې نه دي. او دا دوه خبرې هغه دي چې الله ته خوښې دي. د الله دا دواړه خبرې خوښې دي چې ته وې نو الله پې خوشحالېږي. کم الله رحمان چې ډېر مهربانه ذات دی، په انسان مهربانه دی. دا د الله مهرباني ده چې دا دوه خبرې خوښې کړي دي او په دوی دله دومره اجر او ثواب مقرر کړی دی. هغه پروردګار چې هغه رحمان دی، دا د الله ښکلې صفت دی. دا رحمان مهربانه ورته مونږ وایو. لکه مور په بچي مهربانه، پلار په زوی مهربانه، استاد په شاګرد مهربانه. دقه رنګې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی، بلکې د دې نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو. په دنیا کې ګوره حضور پاک فرمایي چې الله فرمایي چې دنیا کې زه هر چا له روزي ورکوم، مسلمان لم ورکوم او کافر لم ورکوم، خپل دشمن لم ورکوم. داسې څوک نشته چې هغه وایي چې په ما الله مهربانه نه دی. الله وی ما پیدا که چې مې پیدا که ورکوم به اوس روزي، چې دې پیدا که مو ډوډۍ نه ورکوم بیا خو انصاف نه شو. کله کله به سخته راولم، لږ ازمایش به پې کوم، ځان ته به یې لږ راجع کوم، خو ورکوم وله ډوډۍ. او د ډوډۍ دپاره الله بیا ځمکه پیدا کړې ده. په دې ځمکه کې د انسان غله راوچتېږي. دې ځمکه کې به زه طاقت اچومه، اوبه به وله زر اسمان نه راوروم او د نهرونو د سیندونو نه به وله اوبه زر وباسم. دې به خپله خواري کوي، زرغونتیا به زه کوم. انسان خو صرف کر غونده کوي، فصل خو انسان نشي زرغونولی. افرأیتم ما تحرسونه، تاسو صرف فصل کرے، بس دا ستا کار. غنم نولے، جوار نولے، بل شے پیاس کرے، اوگا کرے، ٹیپر کرے، مولے دا تکر کرونده با تکے. ام چے پکمو لاسونو کے دا دل خدای در کردی، او پکمو سترگو چے تا پٹی تا دے دام دل خدای در کردی، او پکمو دماغو باندے چے تا دا خپل سیس پیجن ازمک او کرونده دا دماغو دے کے طاقت تل اللہ چولے. بیا رسو سوئی وی فاصل خود کرے و انتم تزرعونه ام نحن زارعون. وی دا تا دا زمکن زرغون کردی دی که دا ما زرغون کردی. زرغونه بیا دا اللہ کار. غنم اوچه یو خکول مزیدار تیغته و بسی،
او یو تیغم نی دا اوه او اتو شپږ او درې او څلور وي دا د یو دغه باندې یو پټ غوندې ته د غنمې لاندې ته وي چې اوچت شي په هغې کې بیا وږي دله خدای راوباسي دقه یو پټی دی دا ښکلې غنم دله چا زرغون کړل په دې پټي کې د الله یو اوبه دي یو اوبه او په دې اوبو باندې دقه ځمکه ده د دې ځمکې نه طاقتونه راځي او دا د انسان دا خوراکونه په تیاریږي قسم په خدای زه کله حیران شم یو د مالټې بوټی دی یو بوټی د مالټې څومره ښکلې رنګ یې دی څومره ښکلې غونډه منډه جوړه ده چا پې پرکار نه دی ګرځولی او دننه پکې څومره ښکلې خشته اوبه دي او خوند یې څونه مزېدار دی همدغه اوبه د ځمکې نه راکاږي دغه بوټې په دې څانګو کې ځي او دقه مالټه دا ترې جوړېږي پوستکي جوړېږي یا خدایه څه لوی قدرت دی او په پوستکي کې دننه بیا مغز جوړېږي او په مغز کې دننه جوس پراته دي خشته مزېدار جوس جوړ که داسې جوس ده ته به مصنوعي جوړ کې هلکه وایي دا څه شی دی وایي دا مصنوعي جوس دی نه 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 ډاکټر وایي دا مه خوره دا نقصان ورکوي وجود له او خپل جوس وباسه وجود له به د فایده ورکوي او چې ته کلم جوس وباسې او کولوې کیره دقه دی په دې میدان کې سبا به څښا پراتی او تر څو چې دا جوس د مالټې په پوستکي کې بند دي د الله قدرت ته ګوره تر څو چې اوچوالي پې نه راغلي دا به محفوظ پرتې دا نه خرابېږي څه مونږ له خدای نه دي راکړی ګنی دی پکې دننه هر یو بند د ګني ځان له د جوس یو ګیلاس دی په ډیران د پاسه ولاړ دی په ډیران خو شی څښا کېږي محفوظ پروت دی تر څو چې تتی جوس وباسې مچان به پې وبنګېږي او څښا به شي او په دې نل د پاسه څومره کلک نل یې ته تاو کړی دی چې دې ته د مچ د ماشي او د نورو څیزونو نقصان ورونه رسي ستا وجود ته تاوان پیدا نه شي څه ته مونږ نظر نه کوو د خدای قدرت ته ګوپي نازک شی دی خدای دې پاڼه تاو کړی تک سپین مزېدار که دا پاڼه نه وې څونه خاورې او دوړې او شي څیزونه پې پراته ټیپر ته وګوره مولی ته وګوره نو خدای والا پوستکي ورکړی محفوظ یې دله شی ساتلی کیلې ته وګوره الوا ده الوا ده کیله په پوستکي کې بنده ده ته چې الوا پخه کې سبا څښئ دا پوستکي کې بنده ده پرته ده هېڅ سم نه کېږي پوستکي نه لرې که نو سبا به څښئ خشته ښکلې الوا دقه اوبو نه دا ټول جوړېږي قرآن شریف کې الله فرمایي رنګونه جدا جدا دي د یو مالټې جدا خوند دی د بل جدا خوند رنګ جدا پوستکي جدا څه ترخي دي څه خوږې دي څه ترشي دي څه ترسکونې دي او د انار دانې ته بیا پکې دننه وګوره په دانه کې دله څومره جوس پیدا کړي دي ای ظالمه ته به اوس هم د خدای قدرت نه منې دغه یو پټي کې در څه زرغونېږي دغه یو اوبو ټول بوټي راکاږي ځان ته دغه یو نور په ټولو لګېږي دغه یو سپومۍ رڼا او د ستورو رڼا ټولو ته رسېږي دغه یو هوا دې ټولو ته رسېږي الله پاک هر شي له خپل رنګ ورکړی دی خپل خوند یې ورکړی دی خپل ذوق یې ورکړی دی ای بنده د چا دپاره ستا د فایدې دپاره دا به نه وی چې دا ما وکړل مونږ سړی مونږ څه وایو مونږ کې کبر دا زما هېڅ هم نشي کولی ته صرف فصل کرا زرغونتیا ستا کار نه دی د رب العالمین کار دی زما وروره ډېر مهربانه ذات دی چې مونږ له خدای څه رانه کړل میوې دله درکړه خوراک یې څه خو به ځان کړی که نه داسې خو نه جنت خو نه دی چې کټ کې پروت او د انګورو څانګه به راښکته شي او خپله خوله به م نه وازې او دانه به خولې ته دردن نه کېږي او خورې به خو جنت کې وایي د جنت او د دنیا خو فرق دې ته رحمان ذات وایي دا کافر لم ورکوي دا مسلمان لم ورکوي دا هغه چا لم ورکوي چې خدای ته کنزل کوي چې دا څوک وایي چې د خدای لور ده په خدای دا خدای ته کنزل دی حدیث کې راځي چې څوک وایي دا پلان کې د خدای زوی دی د الله ته کنزل دی په دې الله خفه کېږي
زوی خو هغه چالی چې دی ورته محتاج دی خواهش لري خدای خواهشاتو نه پاک دی زوی خو هغه چالی چې د بوډا شم چې د ما مال په قبضه کې والي او زما دغه والي اوږه راکي او ما یو ځای ته بولي خدای خو نه ستړي کېږي او نه چاته حاجت شته نه زوی لري نه شریک لري نه لور لري دا کنزل دی خدای ته بیا م الله ډوډۍ ورکوي بیا م الله روزي ورکوي ته به ورکړې خپل دشمن له ډوډۍ بل دشمن له ډوډۍ ورکوي دې ته رحمان وایي دا مهربانه ذات او بیا مو درته وایي چې ای بنده 70-80 کال دې کفر وکړ او یا اتیا کاله راشم مایوسه کېږه لا تقنطوا من رحمت الله د خدای د رحمت نه مه مایوسه کېږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا ما ته توبه وباسه که صرف دومره ووایه چې الله بس ما د کفر نه توبه ده او الله زه تا یو منم ایمان راوړه منتو بالله ووایه قسم دی د اتیو کالو کفر درته بخي دا تپوس هم د نه قیامت کې نه کوي چې دا ته کافر ولې وې دا ما ته د کنزل ولې کړی بنده خو چې څوک معاف کړي تپوس ته کوي وی معاف کوم دی خو دا غلطي دې ولې کړې ده الله د دې غلطۍ پوښتنه هم نه کوي چې دا غلطي دې ولې کړې دې ته رحمان وایي او دا مونږ ته پته را زمارو چې دا هر څه چې مونږ له راکړي دا الله راکړي او دا زمونږ ایمان دی چې کوم وخت یې غواړي اخیستی شي یو ساعت کې اخیستی شي نن دا سترګې دي په یو ساعت کې به دې ړوند کې بیا به څه کې تپ تپ پکې نن دا دماغ دی په یو ساعت کې یو معمولي ټانکه ده لږه ورکوټې غوندې ټانکه هغه ټانکې ده له اوښې جوړ هر څه خطا کله سړی ویریږي کله داسې ویریږي سړی چې خدای پاک داسې نری رګونه دي په دې دماغو کې داسې نری لکه د ویښته نه هم نری په هغې کې وینه روانه ده او چلیږي پکې سړی وي خدای پاکه دا رګ چېته بند نه شي دې زړه ته دې وګوره چې کله ته پیدا شوې دا پمپ کوي لګیا دی غرزار کوي که یو سکنډ یو منټ لم دا خاموش شو مرګ دی نه خاموش کېږي ټول وجود ته الله رسول کوي ډوډۍ خدای راکړه رزق خدای راکړه دا هغه رزق د معده کولو غاښونه او خوله خدای راکړل هوا چې زمونږ ورته جد دی هراله دونه خدای بېسیاره کړه چې د بیې ضرورت ورته ډېر زیات دی نو په بیه نه خرڅېږي اوبه دي او دا څیزونه دې ته څه وایي دې ذات ته رحمان خو چې دا رحمان دې خوشحاله که نو زه خو بیا هم چې یو شی در کوم ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي زه بیا هم په غوښتو خفه کېږم الله په غوښتو خفه کېږي نه پرې خوشحالېږي ای مسلمانان خپل رب راضي کړئ هر څه الله سره دی ستا صحت ستا مرض ستا عزت ستا بېعزتي ستا بچي ستا مال ستا دولت ستا اصل ژوند دی په خدای چې دا ژوند تا سره دا ستا چې نن بچي قدر کوي ته جم دی دا نن چې ستا رونه قدر کوي ته جم دی دا نن چې ستا ګاونډیان عزت کوي دا ته نن جم دی دا نن چې ستا دا خپل خپلوان خیال ساتي دا ته جم دی ګورې که الله دنه سوست او مړې کړې په خدای که په کور کې مو ساتي هلکه وایي جنازه څو بجې مقرر شوه یاره جي 11 ښه ما خو د 2 اورېدلي نه 2 مقرر کړې وه خو مړې څښا کېده نو جنازه یې مخکې کړه زر یې تختوي د کوره او شریعت هم وایي چې زر یې ښخاوه یو څو ورځې یادي بس هېر شو خبره خلاصه شو دا ستا د ژوند د برکته ستا عزت دی ګورې که لاړې که نه د دې دنیا نه دا چې کم مال دې ګټلی دی بچي به دې پرې مزې کوي په دې دعا هم درته نه کوي خیرات هم درپسې نه کوي صدقه هم درپسې نه کوي یو کس ته مې ویل هلکه پلار له دې حج وکړه که نه وي ځان له بیا کو که هلکه مال دولت وي ځان له بیا کو که بلکل دې سوچه خبره دی وکړه سمه نره خبره دی وکړه ځان له بیا کو مال دولت یې کو بیا که ولې نه کو هلکه پلار دی روجې نه دي نیولې فدیه ورکوي ورکوونې وي بیا که ولې نه نیوي بس دا زما پلار ته د خپل پلار نه پاتې او ما ته د خپل پلار نه پاتې شو خیر خلاصه پېښه خدای پېښ مهربانه ذات دا نه کوي مهربانه ذات وایي ما د توبه وباسه زه دې بخم نو دا 2 خبرې مهربانه ذات ته خوښې دي نو هلکه
زه خو دوست خوشحالوم پلار خوشحالوم مور خوشحالوم زوی خوشحالوم چې مې دغه لږ ساعت په کار راځي بیا په کار نه راځي او هغه ذات چې په دنیا کې هم ستا په کار راځي په قبر کې د حساب کتاب په میدان کې مو په پل صراط کې نو هغه به نه خوشحاله په دې دوو خبرو دغه مهربانه ذات خوشحالېږي هلکه چې الله پې خوشحالېږي نو الله خوشحالول خو ډېر ګران دي بیا خو به پې زه ستړی کېږم وایي نه خفیفتان علی اللسان په ژبه اسانې دي سړی پې ستړی کېږي نه ښه چې سړی پې نه ستړی کېږي خو ثواب به یې کمي که نه دا خو چې ستړی شي نو ثواب به وګټې نه وایي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي حضور پاک فرمایي سبحان الله نیمه تله ډکوي الحمدلله نیمه ډکوي په هغې پوره ډکی شي هغه تله چې تېره جمعه مې تاسو ته محشر په خبرو کې ویلی پریشاني ختم زه دنیا کې ولې پریشانه شم چې مهربان رب مې شته زه د قبر نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته زه د عذاب د فرشتو نه ولې ویرېږم چې مهربان رب مې شته زه ولې په دې ویرېږم چې زما تله به ته شئ چې مهربان رب وایي دوه خبرې وکړه چې تله ډکه کم که نه نو چې دام زه نه کوم نو بیا به یریږم بیا به وال زما په غاړه به مهربان رب څه وایي تله دله ډکوم که نه یا د خدای بندګانو څونه په اسانه درته ډکوي یا د دې رب به مونږ بیا هم خفه کوو دی به مونږ خوشحاله زه طالبانو ته به هم چې تله هم پرې ډکه نه شي که نه په دې دوه خبرو خو چې زما رب خوشحاله شي ما له دا ډېر لوی غنیمت بس چې الله خوشحاله شي زم پروردګاره زما ستا خوشحالي په کار ده الله زما ستا رضا په کار ده چې ته زما نه خوشحاله شي او ته زما نه راضي شي بس چې زه به تا په کومه خبره راضي کم پروردګاره تا به زه په څه راضي کم ایو بزرگو بازار کې ګرځېده کله غر کې کله یو خوا بل خوا همدقه چغه به یې واله یو نیک سړی و ساده سړی و یا الله ته کم ځای زه تا رضا کول غواړم منډې به والې کله یو غر له کله بل خوا کله بل خوا کله بل خوا یا پروردګاره ته کم ځای زه تا پسې ګرځم ته زما نه خفه زه تا رضا کوم چې رب کم خلکو به ته ګوره بس رب ستا په سجده کې دی چې ته سجده وکړې دلته دی نه نه زه به خپل رب اینما زه به معافي غواړم ساده سړی رب په منځونو کې دی رب په روژه کې دی رب په صدقه کې دی نه 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 زه به خپل رب اینما چې زه خپل رب له ورشم ها د موسی علیه السلام زمانه کې مې یو سړی وکړ الله وایي ته خو به ډېر ستړی چې زه ته ووینم چې دا خپې دله چاپي کړم دا لاسونه درته چاپي کړم موسی علیه السلام ورته دا ته څه کې غلطې خبرې کې د خدای خو داسې خپې نشته لکه زمونږ چې دي نه د خدای لاسونه شته زمونږ په شان نه خدای ستړي کېږي یاره ډېر لوی کارونه کوي که نه ارمان دی نو چې دې چاپي کړم دا کفر خبرې کفر دا کفر خبرې خدای په چاپې ته محتاج دی خدای ستړی کېږي دا ته څه الله وایي خفه شو حضرت موسی ته یې پرېږده دا سړی دا د خپل عاشقانه سوچ دی او فکر دی دا د مینې خبرې دي دقسې بابا به منډې والې کله یو غر له ده کله یو خوا ده کله بل خوا ده یو نه تپوس کوه بل نه تپوس کوه زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم زما رب کم دی چې زه یې رضا کړم دا هغه وخت هر یو پیغمبر چې د هغه په ژبه ورته الله پاک ووی فرشته راله جبریل یا هره فرشته چې وي او د خپل وخت پیغمبر ته وي چې ورشه دې بنده ته ووایه چې زه ستا دې زړه کې مړه کې او ستا نه زه راضي یم د انسان زړه عرش الرحمن د الله عرش ته وایي د ستا زړه کې ستا زړه ته الله نږدې دی په خدای قسم په زړه کې به دې خبره راغلي ته به ترې نه خبره والله به ترې خبرداري دا نو مهربانه ذات دی هېڅ اجر ثواب خو ډېره ښه خبره ده زه ربا چې ته راضي او ته خوشحاله په کوم څیز بس ما دپاره د دې نه غټ غنیمت بل نشته خو چې ته زما نه راضي شي او ته زما نه خوشحاله شي نو په دې دوه خبرو رب راضي کېږي او خوشحالېږي او په ژبه مسانې دي
او تلم پې ډکېږي یا خدایا اوس پې موږ نه وایو دا هلکه کمې دوه خبرې دي یو د سبحان الله وبحمده بله ده سبحان الله العظیم او د دې بس ما خو تاسو ته وایي چې طالبانو ته پکې مونږ اوږدې خبرې کوو هغه زه تاسو ته نه وایم مونږ به څه معنا کوو یا خدایا تاکہ ایس عیب نشته دی الله په دې خوشحاله الله کې ایس عیب نشته څوک وایي خدای له د مکې کافرانو به وایي فرشتې د خدای لوڼه دي مونږ وایو نه دا د خدای عیب دی خدای پاک ښځې ته خواهشاتو ته حاجت نشته او دې لوڼو ته حاجت شته او چا به وي چې نه عیسی علیه السلام یې زوی دی عزیر علیه السلام یې زوی دی وایي د خدای ظالمانو خدای زوی ته حاجت نشته لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله همسر نشته څوک الله کې ایس عیب نشته ما له مرګ راځي خدای له مرګ نه راځي زه ناجوړه کېږم خدای نه ناجوړه کېږي زه ستړی کېږم الله نه ستړی کېږي ما مال کمیږي الله سره ایس هم نه کمیږي زما سترګې به کمزوري نظر به نه لګي په خدای چې الله د ځمکې په تل کې چې څه پیدا کړي د هغې نه خبردار دی او وینې زما غوږ به کمزوري شي څه اواز به نه اورم الله هر وخت اوري د هر ځای نه اوري زما زړه به ودرېږي مړ به شم الله له مرګ نه راځي الله له ستړی نه راځي کل یوم هو فی شأن د دنیا ټول نظام یې درته روان کړی دی یو کون باندې ارسه پیدا کوي په یو کون ارسه ختمی سبحان الله دقه معنا ده چې الله د هر عیب نه پاک دی وبحمده څومره ښکلي صفتونه دي د دې ټولو مستحق الله دی دا خشته او ښکلي صفتونه د الله سره مناسب دي چې خالق دی مالک دی رازق دی مونږ له روزي راکوي او د لوی قدرت خاوند او مالک دی خپلې مبارکې لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته حضرت علی وی بچې بابا له دې غلامان راغلي دي او شابه ورشه چې یو غلام دله درکړي دا چې راله حضور پاک نو واپس لاړه چې راغی حضور پاک عایشې بیبي ورته وویل وی د الله رسول فاطمه راغلی و ډېره یې خوښه وه کور ته ورغی حضرت علي وی موږ دواړه ملاستو حضور پاک چې راننوت موږ پاسېدو وی مه پاسئ وی کېناسته چې کېناست په مبارک یې اوږده کړه او زما د خېټې سره ولګېدله بچې څنګه راغلی وې هغې کې حیا و غږ یې نه شو کولی ما وی د الله رسوله ما در لېږلې وه تا له څه غلامان چا را لېږلي دي نو ما وی چې یو غلام دی له ورکې ولې ځکه میچن په خپله تاوی هغه زمانه کې میچنې وې په دې میچنو باندې به دا غلې اوړه کولې په خپله تاوی په لاسو کې غوټې پیدا شوې استخ خدمت په خپله کوي ګیا وړه کوي اچې د پیغمبر څونه خشتب لور دومره مینه یې ده د حضرت فاطمې سره چې زه ویلې درته نشم ځان له واقع ده ما ویلي دي مخکې په تقریرونو کې نن سبا خلک خپلو بچو له ورکوي د بل نه نوړی راخلي خپلو بچو له یې ورکوي رسول الله مبارک فرمایل بچې فاطمې د بدر یتیمانان زیات مستحق دي چې دا غلامان هغې له ورکړم او تا ته داسې یو څو خبرې ښیم چې هغه دې ووې نو د غلام نه به دله بهتري نو 33 کرته سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر دې کې هغه شته سبحان الله پکې راغی بحمده کې الحمدلله راغی او العظیم د الله اکبر معنا ورکوي داسې الفاظ دي چې هر څه پکې راغلی بل دی فرمایي الحمدلله وایا دا د خدای شکر دی بحمده الحمدلله پکې راغلی بل دی وی سبحان الله وایا پکې راغلی بل دی وی د الله لوهي وایا اوهو العظیم د الله لوهیم پکې راغلی او د فرشتو تسبیح سبحان الله د فرشتو تسبیح دی فرشتې لګیا دي سبحان الله سبحان الله هغه سبحان الله پکې او د ټولو نه لویه خبره څه ده ادا چې الله د خپل ځکه د خپل ځان صفت کوم نو زه پې بدي ښکارم خلک وایي ځان صفت په خپله کوي
دا ولې ځکه دا زما دا صفت به ما کینې او زه به دروغ ووایم یوه بل زما دا صفت زما نه دی دا خو الله چې وغواړي اوس یې رانه اخیستی شي دا د الله را کړی دی د الله صفتونه الله له چا ورکړي نه دي دا هغه خپل ذاتي دي او الله که زه صفت کوم دروغجن به یم په خپل صفت کې الله دروغجن نه دی هغه رښتونه دی زما صفت ختمیږي ښکلی لیکي او چې بوډا شي نملی راټیټه شي خشته لیکي خوبصورت ښکلی چې دی ځواني که نه د خلک د وجود تماشې کوي دې مرده نظره کېږي دا ماشوم ښکلی دا هلک ښکلی او چې کله بیا بوډا شو بس بیا ملا راټیټه شي په لاره چې روانې غریب ټیټه ملا والا دي کونټی ورسره په لار کې غاښونه یې ووتل ختم شو ما ته یو سړي وي یو بابا یار مولوي صاحب غاښونه مې ووتل غاښ مې نشته څه خوړی نشم بابا جي اتیا کاله دې په دې غاښ دومره ټنه غله معده کړه چې د حد نه وته دونه به د تورنګزو جرندم د اوډي ګرام معده نه کې لکه څومره چې تا په دې غاښونو کوم جنسونه معده کړي دي جوار نینونه به دې پې ټقارسته غوزان او ګنې به دې پیجوي ګنې بس دی که نه اوس دله خدای الوا ته جوړ کړل نو ګزاره وکړه اوس که دقه رنګې غوږونه دي دغه رنګې سترګې ختم چیپړ شي چیپړ او دقه رنګې جینۍ وي چې ښکلې وي هر سړی وي چې دا زه غواړم زه زویله غواړم حسن وي د هغې نه م ځان روکې روکه چې ما کې خو ډېر لوی حسن دی او ډول دی او چې کله بوډۍ شوه بیا یې ملا ټیټه ختم بیا مخ چیپړ شي زړه جرابه ته جوړه شي زړه پوسکی ختم خولې نه ټول غاښونه وځي بیا خبرې هم نشي کولی بیا ورته ګوره ختم چیپړه شو ښکوڅم لړ ختم ښکلې والې لړ ختم شو جبې بیا هم په تالونو درېږي د خدای شان دی اینګور ته په اور کې ولاړ دی اینګور ته په اور کې ولاړ وګورې د بعضې اینګور نه خواښې هم په اور کې ولاړ دی بهر کې لاړه بوډای شو الله باندې بوډاوالی نه ان الله جمیل یحب الجمال د خدای پاک طاقت نه ختمیږي الله پاک له چې کوم صفت دی اقا دی بس رب العالمین حضور پاک په خپله فرمایله احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله زه دله هغسې صفتونه نشم کولی څنګه چې ته د خپل ځان کې نو دا هغه صفت دی چې الله په خپله د خپل ځان کوي وایې دې حدیث کې چې دا ما درته روان کړی دی دې کې هغه صفتونه دي چې ټول کائنات یې وایي ونه یې وایي بوټې یې وایي کبانې یې وایي مارغانې یې وایي حتی ستا په وجود د پاسه دا ویښتې م وایي ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم هر شی دقه دوه صفتونه وایي چې دا ما روان کړي در سبحان الله والحمد لله وایي تاسو پې نه پوهېږئ دا داسې الفاظ دي چې جامع الفاظ دي بس دې کې د الله ټول صفتونه رالل دې کې د الله خوشحالي راله دې کې تله ډکه شوه دا هغه دي چې فرشتې وایي کائنات یې وایي الله په خپله د خپل ځان وایي دا هغه دي چې پیغمبرانو ویلي هر پیغمبر چې ویلي دي هم دقه الفاظ سبحان الله الحمدلله او دې کې یو بل صفت دی زما وروڼو د خدای شکر دی پکې شکر بحمده څه شی دی لکه د خدای شکر شکریه ده پکې مونږ خو یو ناشکره خفه کېږو به نه
دیکھیں اللہ شکریہ دا او رب اللہ پا قرآن شریف کے فرمائی لئن شکرتم لأزیدنکم کہ ما شکریہ داکل نعمت نورم زیادو ولئن کفرتم او کنا شکری موکللا نو ان عذابی لشدید بیاد ما عذاب سخت دے او دا دی نور دیر فیدی دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة کہ روزانہ سکسل کرتا ہوئی محیت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ویک در گناہون دا دریاب دا زگ عمری اللہ بٹلو گناہون اور معاف کی لکه اوس به څوک چې دا به وایي سل کرته کم از کم په شواروس کې دا به څوک وایي چې څوک وایي هغه را سره لاس اوچت کې انشاءالله ورسره ووایه او چې کمې زنانه زما اواز واوري زما خویندې زما میندې زما لوڼه چې څوک اوري نو هغوی به م وایي که خیر انشاءالله هغوی دې په خپل کور کې انشاءالله ووایي او دا الفاظ به وایي او تاسو به دا مهرباني کوئ چې دا ما اوې کمې خبرې کټولې درته نه یاده نو صرف دونه خو یاد ساتئ که نه چې په دې الله خوشحالېږي تله پرې ډکېږي ګناهونه پرې معاف کېږي نو کور یې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته خپلو بیبیانو ته دا زما دا د فایدې خبرې دي دا به که خیر بېګاله وایې ښه چې هغوی م ورباندې عمل وکړي انشاءالله وایو یو ځل بوس ووایو که نه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم امینه ته به ښځې ته وایې ښه او چې خامخې وکړي ژبه خو یې کار کوي که نه او که نه هسې نه چې ژبه یې کار نه کوي ته ورته وایې ژبه یې کار نه کوي او سبق یې ویلی دی دویم پاس نه قرآن شریف یادوم د خدای ظالمه قرآن نه دی ویلی د خدای ظالمه شروع کو ورته کوه شروع کو دا الفاظ خو ویلی شي که نه دا ورته او که دا ورته وښایه چې دا الفاظ ووایي الله م خوشحاله کړه الله دې مونږ له د وینا طاقت راکړي یا الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله د ټولو فراخه روزي نصیبه کړي یا الله مونږ له دې ذکرونو د وینا توفیق راکړي الله تله چې کومه ده د قیامت د ورځې میزان خدای دا مونږ په نیکو باندې ډک کړي یا الله مونږ د حاسدینو د حسد نه وساتې الله د شریانو د شر نه مو ساتې د متکبرین د کبر نه مو ساتې د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتې د فتنهګرو د فتنو نه مو ساتې الہ العالمین ته زمونږ د خیر او د برکت ژوند نصیب کې زمونږ زړه نه کبرونه لرې کړې حسدونه لرې کړې بغضونه لرې کړې او یا الله که د چا اولاد نه اولاد وله ورکړې د ډېرو دوستانو نارینه اولاد نشته نارینه اولاد وله ورکړې بعضې دوستان دي دشمنۍ دي یو بل سره اوی داوی دی یو بل سره او دشمنی دی یو بل سره دعا وکړئ چې د چا یو بل سره دشمنی دی اوی داوی دی الله ته په روغو او په محبتونو باندې بدل کړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدایا مهربان رب ته زمونږ نه راضي شي د ریاکارو د فتنو آفتونو مرضونو رنځونو نه په امن کې وسات زنانو ته دعا وکړئ الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي د برکت څادر واچوي کومو خویندو چې موږ ته جومات ته دا ځای بخلي د کومې خور یا خویندو هغوی ته هم دعا وکړئ ټولو خویندو ته چې الله د خیر برکت عافیت زندګۍ نه سریر خان بیمار دی هغه ته دعا وکړئ چې الله تعالی وله روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي او زموږ د هر قسم آفاتو او د فتنو نه امن کې وساتي برحمتک یا ارحم